السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو تر تاسو هم غواړي چې بالکل په یو کلیک باندې د خپل تصویر نه د 14 اگست لپاره خایسته دغه رقم ویډیو جوړ کړئ. نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ بالکل په یو کلیک باندې د 14 اگست لپاره خایسته ویډیو جوړ کړئ د خپل تصویر نه. د غیب بیک گراوند کې به د پاکستان ملي نغمه یا د غشن خایسته سندره یا ټون هم چلیږي. ورسره مخه تاسو کوم تصویر دی په هغه باندې د پاسه د رقم زبردست لیکل شي وي. تاسو تکاري 14 اگست یا انډیپندنس ډے دا ټول لیکل به شي وي. ورسره پاکستان جنډې بس تاسو په باډي باندې لګیدلی وي او ډیر زیاته زبردست ویډیو دا ټول تاسو بالکل په یو کلیک باندې جوړولای شي. دا به تاسو د کوم اپلیکیشن مدد سره جوړوي دا ټول ترغیب او سټیپ بای سټیپ تاسو ته هم ولدین مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ. دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو چیرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دا رقم ویډیوګان جوړ کړئ. دا غیر لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو نه به د پاسه هم تاسو لینک میلاوي شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لینک میلاوي شي. د هغه نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا وسو کې سمپل دا به دا رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ فرست اپ ته مطلب د 14 اگست لپاره یا کله داسې اختر وي نو هغه ویډیو په تاسو رلته فرست اپ شو کوي. مطلب که دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې وساتئ او کله اختر راشي نو د اختر لپاره چې کومي ویډیوګان وي ناغه بدل تاسو ته شو کوي یا تاسو بل یو ایونت سره شي دا ویډیو چې کوم دی به تاسو ته شو کوي. نو اوس 14 اگست ته اوس دلته ټول ویډیوګان چې کوم دی فرست اپ د 14 اگست شو کوي. نو په دې کې څنګه موږ ویډیو جوړو چې په دې کې زمونږ کوم یو ډیزاین کوم یو ویډیو خوښوي نو سمپل په هغه باندې به موږ کلیک واخلو. نو سمپل بل ته کلیک واخلم په دې یو ویډیو باندې بیا به زه څه وکم دلته به واپس کلیک کوم په سٹارټ میکینګ باندې. تاسو ته ښکاري دلته سٹارټ میکینګ تاسو بل یو آپشن درکړي زه به څه وکړم سمپل په دې باندې بیا کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا به تاسو سره هندسي روان شي او کله چې هم دا ورسې تاسو له بل یو آپشن درکړي هغه طریقه تاسو ته هم ښایم. تاسو پکې بیا خپل تصویر لګولای شئ. تاسو ته ښکاري دلته دا ورسېد اوس په دې کې به تاسو خپل تصویر څنګه لګوئ دا غیر لپاره سمپل دلته لاندې تاسو یو آپشن درکړی تاسو ته ښکاري دلته دا پلس نشان سمپل په دې پلس نشان باندې به کلیک کړئ اتوماتیکلی به دا تاسو ګیلري ته لاړ شي. تاسو خپل هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو دلته په ویډیو کې راوستل غواړئ. زه به سمپل خپل یو تصویر دلته سلیکټ کړم. ها کله چې هم تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ نو بیا به تاسو کوئ ته بلاندې سمپل په ټیک باندې نشان باندې کلیک تاسو ته ښکاري دلته تصویر به تاسو خپل صحیح ځای کې ولګوئ. تاسو ته ښکاري ته زما تصویر دلته ولګېده د غیر لپاره بیا څه وکړئ ته بلاندې په ټیک باندې نشان باندې دوباره کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو ته په ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر دلته سکرین ته راشي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم ولیکئ تاسو خپل نوم چې کوم دی غلطه هم لیکلی شئ. دا به څنګه لیکئ د غیر لپاره به سمپل ته کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري دلته آپشن شته دی. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ مطلب زه دلته خپل نوم وغواړم چې ولیکم نو دا به زه څنګه لیکم د هغې لپاره به سمپل دا نوم زه مکمل ختم کړم او زه به دلته نوی نوم ولیکم حسن. بیا په ټیک باندې نشان باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري زما نوم هلته ولګېده. بیا که تاسو غواړئ چې دې له سندره بدل کړئ هغه تاسو هم دلته په سمپل په ریپلیس میوزیک باندې به کلیک کړئ تاسو بدلولی شئ او تاسو ته ښکاري څومره زبردسته ویډیو ما په یو کلیک باندې جوړه کړه. د هغې لپاره به تاسو اوس که وغواړئ چې دا زه سیو کړم دا به تاسو څنګه سیو کوئ د هغې لپاره به دلته تاسو وکړئ لاندې په میک باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو دلته په میک باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو په ګیلري کې بالکل په یو کلیک باندې سیو شي. تاسو ته ښکاري دلته سکسسفولي سیو ټو البم یعنې دغه ویډیو تاسو په ګیلري کې اوس سیو شوله. نو خو ګمون کړو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې د 14 اګست لپاره په خپل تصویر باندې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.